عشق جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی کاش کی جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی ارمان ز په مدینه کې اوسېدلې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة فوت نازمرس الصلاة منس وكره مكروب لابن سيرين عندها يقول شوي فاتت فوت نازمرس الصلاة المنس لیکن ولی یقول وای دی چې لم ندرک مجندین ولی المنز منونی وی دا بل دی نه وای لیکن خو قول د نبی علی سلام صح دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول صح دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هغه سمدم توري راځي چې هغه مرڅخه څوک پوڅ مسلمان پوڅ رسول د خدای هغه چې دی ویله هغه دا کیسه درته کوي چې ولی مو نو دا نه کوله بار نبی علیہ السلام دی چابک رازغاسه د خدای رسول ته چابک مرازي پر تمانیا راځي او چې پر تمانیا راځي په مادرکتم پسولو ما فاتکم په اتم چې شونی ولاغه هغه څوک هغه وکي او چې در سپوت هغه بیا څوک تام کوي دا دی پوت راغلی دا خبره خوراره لیکن طالبانو ټول خبرو ته غوږ ونیسي خدای دې وکړي چې په دې خبره مثال خلاصي. نو محمد بن سیرین چې هغه تابعی دی او الله پاک د خوب ودته د په شان بل چا د رسول الله په امت کې نه دی کړی دا داسې انسان دی نو د څنګه بیا د خدای د رسول حدیث یو رقم ول د بل سوای د دې دوه جواب دي. یو جواب ادا دی چې د حدیث ته نه ورسېدلی. دوم جواب ادا دی چې دا ذوق دی ذوق دا دیم دا وایي چې دا شرعي نه واجب دی سړی به پاتت نه وایي نه چې لمونځ را سپوت نه به زه د توام ذوقونه دا نه دیم نه د دغه لفظ ترک نه دی فرض بولي نه واجب بولي نه سنت بولي نه مستحب بولي لیکن خو د ذوق سره څوک موافق ذوق د سړي ذوق د سوي چې دا لفظ نو کې خوان نه کوي ذوقونه بنو طالبانو د الفاظ د کوي هغه یو څه ذوقونه د شنو کې لړ هغه درته وایي در ترابه شي که سړی په لمانځه کې و طالبان وروسته به د تراشي که سړی په مسجد کې ناستو هغه راولاستو طالبان دا ځای ته ګوري یو بل څوک ته راغی چې څنګه دې لمونځ دی ورته موږ لمونځ نه دی کړی دا ذوق چې نه دی ورته وایي ځکه خدای که انتظار په لمانځه کې دی چې د انتظار په لمانځه کې دی نو د انتظار په لمانځه ته هغه دی لکه لمونځ نو خدای په لمانځه کې دی داسې ورته وایي چې شروع سوی نه دی دا چې ما چې لمونځ را سپوت سودانو کې بعد خبر د لمونځ ولې سړي سپوت چې لمونځ خو د دنیا اعلی شی دی ولې در سپوت دی چې موږ نه ونیوي دا بل ذوق ته ګوري. ډاکټر عبدالحی هغه وایي شیخ الاسلام وایي زه ورسره په ګاډۍ کې وایي ما ورته زه رخصت پېژنه چې ما زه تا پرېږدم ډول د دې دا معنا ده دا سړی چې تا پرېږدم چې دا یو شی بیکاره شی دی زموږ په کار نه دی بریا پرېږدم داسې مه وایه وایه زه ستاسو رخصت اخلم داسې وایه دا د اخلاص زه ستاسو رخصت اخلم داسې وایه دا خبره مه کوه چې زه تا پرېږدم دا چې پرېږدم دا داسې شی دی چې هغه باره لکه سړی چې یو بیکاره شی د باندې غورځي یو لرې مرې غورځي. مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه وای دا نه وای دا ته مو وای چې د لمانځه چې څوک تاسو وای پلانې کار وکړه ته ورې د لمانځه سره فارغ اوسه ډوډۍ خوري ته د لمانځه سره فارغ اوسه د دې دا معنی چې لمونځ یو بوج دي چې فارغ اوسه ما خبر ته غوړ نه سي لیکن ګوري خو په قران کې راځي چې په اضافه فرقته پر صبر راځي چې ته فارغ خو لیکن دا ذوق نه دی ذوق چې فارغ شوی دا
ما په خبره سر خلاص ګو دا ذوقي خبرې دي دا د فرض دي مګر و خو که سړی عمل په وکړي که سړی دا کار په وکړي دا ښه خبرې دي چې دا الله په سړی دا رقم وایي ما په خبره سر خلاص مولانا شفیع صاحب وایي چې عرب لبه هغه شاه صاحب چې سبق په وایي د به تر مخه دا ویل چې دا امور ذوقیه دي دا امور شرعیه نه دي خو په ذوقي امور کې هغه دا دی چې ادب لحاظ وسي هغه ښه و زه بیا دا خبره ما ته بیا په ذوق کې دا ډېره سخته بده معلومېږي چې ځان منځ مې قضا کوي ځان منځ راسه قضا سو کنې خو د ذات الفاتحه تر څه پوڅو دغه مه وایه زما ذوق بیا دا دی چې زه چې ما قضا کوي دغه مه وایه دا دی څنګه تا قضا کوي نو ته څنګه انسان یې تل منځ قضا کوي نو خدا ورته دا خدا معنی زه په اختیار ناستم په وسه مې و قدرت مې و باره مې نه کوم دا ډېره خطرناک خبره خدای چې که سړی وایي چې راسه پوڅو یعنې دا معنی زما قدرت لري چې دې وس مې کار نه کوه په یو شي باندې اخته وم دغه ځای طالبانو دا ما چې ذوقي خبرې دي چې دغه د ذوق خاطر عمل په وس په دا خبرو لکه محمد بن سیرین چې ویلي ابل دا ښه خبره ده لیکن خو حتمي و ضروري نه ده شرعي نه ده نه فرض ده نه واجب ده نه لازمي ده خو بعضې امور ذوقیه وي لکه دا امور دی د ادب الفاظ د ادب الفاظ زموږ په دا پښتو کې نه دي داسې لفظونه وي چې کیدي هغه ترجمه وي بل لفظ هغه ترجمه وي هغه یوه ترجمه د ذوق سره موافقه وي یا بله ترجمه د ذوق سره موافقه نه وي لیکن کنې دواړه یوه معنا لري دغه نو چې دا سړی وکړي ټول پر دغه ځای نام الباري والله سبحانه اعلم